د مرکزی حکومت لخوا په گاډو او موبایلونو باندې د ټیکسونو وروسته ماهرین وایي د غټو گاډو په کاروبار به هم منفي اثرات پریږدي، د دې قیمتونه به زیات شي او په پاکستان کې به د موبایلونو غیر قانوني کاروبار یا قاچاق ته هم دوام ملاوي شي. روان کال مالی کال 2013 او 19 په اقتصادي بل کې 1300 سی سی گاډو باندې ټیکسونه د 10% نه 10% پورې زیات کړی شوی دي او په مردان ضلع کې د گاډو کاروبار کوونکي فواز خان وایي گاډي باندې یوازې ګران شي بلکې د اخستونکو تعداد به هم راکم شي. نو خامخا جی دا به افیکټ کیږي فی الحال خو لا پوره اندازه نه لګي خو چې کوم دغه دي نو په دې باندې بجې د مونږه سیل باندې خامخا جی فرق راځي. الریډي جی ډیوټي دي سیوا او چې بیا په نور مزید دغه شنو لکه په دې په خود بزنس باندې خامخا فرق راغورځي. خو به خیر دا 1800 سی سی نه بره کم گاډي دي نو هغه بیا چې دغه کسٹمر هم په هغه حساب دي. غټ امپورټران چې کم په کراچي کې ناشتي ډیر غټ حساب سره غي سلسل 200 گاډي امپورټ کوي د هغه ځای نه بجې د اندازه بیا موږ ته لګي بیا په مارکیټ باندې بیا وروسته د اثر راځي. په پاکستان کې د فاینانس بل وروسته مرکزی حکومت د مختلفو شیانو په درآمد باندې هم کسٹم ډیوټي سیوا کړې ده او حکومت دا ولري چې هغوی کمزوري او غریب خلکو ته د ټیکسونو په مد کې اسانتیاوي ورکړي دي. خو په خصوصي توګه آرامده بارني گاډو باندې د ټیکسونو شره زیاته کړې شوې ده او هم د دې ترڅنګ په قیمتي موبایلونو باندې هم د حکومت لخوا ټیکسونه زیات کړی شوی دي. په پاکستان کې د موبایلونو په مارکیټ کې زیات د چین جوړ کړی شوی موبایلونه خرڅيږي خو د دې ترڅنګ په مارکیټ کې د کوریا، هانګ کانګ او اپل کمپنۍ موبایلونه هم خلک خوښوي. د موبایلونو د کاروبار سره تړلې اسد باچوي په موبایل د ټیکسونو لګولو وروسته د سره به د موبایلونو غیر قانوني کاروبار ته هم دوام ملاوي شي. یره اثرات خو به کمپیریټیولی لکه دای دي لکه خامخا ایکسپنسیو بشي نو کم ډیلرز دي یا کم دکانداران دي هغه په دې کې کم بزنس کوي نو هغه بل دی الټرنیټیو لار پسې بیا ګرځیدل شروع کی نو هغه بس په مخکې لیګلی د پی ټی ای په ترو باندې اپروول باندې به راوړل نو به ایلیګلی ترو باندې د هانګ کانګ نه یا د چاینا نه یا د کوریا نه سمګل کول زما په خیال د ډیر بشي تقریبا زبرته دا وایم 90% کم د ټول بزنس د چاینا نه دی 90% ټول د چاینا نه دی کو هغه په فون په مت کې دی او کو اکسسری مت کې دی او ډیر تر شي ټول چاینا نه دی. د پاکستان د شمیرې ادارې پی بی اس وینا ده په مالی کال 2014 او 19 کې پاکستان ته د جولای نه تر دسمبر پورې د 2.5 کروڑ ډالر موبایلونه درآمد کړی شوی وو او په کال 2019 او 18 کې هم په دغه موده کې د دې شمیره 2.5 کروڑ ډالر تر رسیدلې و چې پکې په یو کال کې د موبایلونو په درآمد کې 12% اضافه لیدل کیږي او ماهرین وايي په ملکی سطح د 3G او 4G انټرنیټ د سہولتونو وروسته پاکستان ته د بهرني موبایلونو قاچاق هم کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.